د سعودي عرب نه یو غټه خوشخبری چې د پاکستان عوام تر اتلو ولادي هر چې څومره کسان می ویډیو ګورو ضرور شیر کړئ د امریکای رد عمل هم په دې باندې راغلی دی د انډیا چې د هم په دې باندې خبره څنګه چې تاسو ته پته ده د سعودي عرب او د پاکستان چې کوم معاهده شو دا کوم اګریمنت شوی دی نو په دې باندې ډیر ملکونه چې دي نو خبره د امریکای هم رد عمل لاغلی دا به سره هم شریکوم چې کوم خوشخبری د پاکستان ولایت را روانه ده کنه نو تاسو سوچ هم نشئ کولای ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده معاهده شو ده نو ډیر ملکونه چې دي حیران شوی دي و چې دا څه کار وشو ملګرو او امریکای وسره د عمل لاغلی ټرمپ دا وایي کنه چې د افغانستان تن بګرام چې کومه ایربیس نو دا موږ د افغانستان ونه واپس اخلو وای موږ کوشش کوو چې دا واپس واخلو چې موږ چې نو بیا په دې ملکونو باندې بیا قبضه وکړو موږ بیا په افغانستان باندې خپل حکومت وکړو بل طرف ته د افغانستان چې کوم حکومت دی نو هغه دا فیصله کړی دا هغه ولدا جواب ورکړی چې دا سوچ هم چرته ونه کې مخکې تاسو حکومت کړی دی او اوس چې تاسو هیڅ هم نشئ کولای تاسو دلته راتللی هم نشئ تاسو چې دی د بګرام ایربیس لا راتللی هم نشئ ملګرو کچرته دیو بګرام ایربیس چې دی نو دا امریکا واپس په قبضه کې واخلي پاکستان ته روس ته او چین ته افغانستان ته د سلور وړ ملکونو ته چې نو خطر ده او دوی په اسانه باندې بیا قبضه کولای شي او افغانستان ولا هم ډیر کړک جواب ورکړي ملګرو تاسو ته پته په قطر باندې حمله شوی و په قطر کې چې نو د په قطر کې چې د امریکای ایربیس د امریکای چې نو اړې ویلته نو دوی چې نو په قطر چې کله حمله وشو نو امریکای هیڅ هم ونه ویل د دې نه پس سعودي عرب ولګیدو ولې چې د امریکا موږ له دوکه راکړي نو سعودي عرب ولګید چې موږ د پاکستان سره خپل غوګونه وجنګو د پاکستان سره موږ اګریمنت وکړو موږ له اوس پاکستان په کار ځکه چې پاکستان یو ویټمي ملک دی چې کله هغه چې نو د دې خبرې نه خبر شول د قطر د حملې نه امریکای سمونه ویل نو دوی چې د پاکستان سره اګریمنت وکړو د پاکستان سره دا معاهده وکړه چې تاسو راشئ د کعبه او مدینه حفاظت لپاره خپل سکیورټي راکړئ د خپل جنډې سره د سعودي عرب د جنډې سره د پاکستاني جنډه هم ودروله او دا معاهده وکړه کچرته په پاکستان حمله کیږي دا به دي سویل په سعودي عرب چې حمله کیږي او کله چې په سعودي عرب حمله کیږي او دا به دي تصور کیږي لکه په پاکستان باندې چې حمله کړي نو په دې وجه چې نو ټرمپ هم دا بیان ناغله دی انډیا ډیره زیاته خبره چې دا څه چل وشو انډیا چې دا وایي چې دا ولې دا اګریمنت وشو هغه چې دا کنه نو په سعودي عرب باندې هغه چل ورتل او دل طرف ته پاکستان هم اټمي قوت ته ځکه چې په انډیا باندې چې هغه کوم حمله کړو پاکستان او کوم جنگ دي چې ګټلو نو ټول دنیا اپریشیټ کړي ټول دنیا پاکستان ملل چې پاکستان یو غیرتمن ملک دی پاکستان هر څه کولای شي ځکه چې وزیر دفاع مخکې دا بیان ورکړ ابل روزو کې کچرته په پاکستان باندې یو ملک حمله کوي نو موږ هغه برپور جواب ورکو پاکستان کې دومره صلاحیت شته چې هغه خپل دفاع په خپل باندې کولای شي نو ټول خلک حیران شوي دي اوس د سعودي عرب نه ډیره غټه خوشخبری روانه ده پښتنو دا خوشخبری ده چې مخکې به تاسو ته پته په 12.5 لک روپۍ باندې به حج کېدو اوس دا خوشخبری روانه ده چې دا حج بچین په 5 لک روپۍ کې صرف د پاکستانو لپاره صرف د پاکستان د عوام لپاره څنګه چې تاسو ته پته د معاهده شوی ده نو ټول خلک حیران شوي دي د ټول پاکستانو لپاره خوشخبری ده چې څومره کسان می ویډیو ګوري کنه سعودي عرب طرف دا خوشخبری روانه ده او درې څلور ورځې پس بچیدنو تاسو ته دا خوشخبری ویل کېږي چې تاسو چې دنو په 5 لک روپۍ باندې حج کولای شي او په کم ریټ باندې بچیدنو تاسو عمره له هم تللی شي ډیره خولي خوشخبری ده یار ځکه چې زمون پاکستان او د سعودي عرب چې کوم معاهده شوی ده ټول خلک په خوشاله دي بلکې ځین ملکونه چې دنو غپي خپدي چې دی ولي چې نو داسې کار وکړو ځکه کنه په 57 ملکونو کې ټول هر ملک غواړي چې موږ د کعبه دفاع وکړو موږ د کعبه حفاظت وکړو او بل چې دا عزت چې دنو الله رب العزت پاکستانو ته ورکو د پاکستانو په وجه له ورکو یار ډیره خولي او د خوشحالي خبر ده په 57 ملکونو کې هر ملک غواړي چې موږ د کعبه او د مدینه حفاظت او د سکیورټي چې دا زمونږ او بلکې دا قوت چې دا طاقت چې دا الله پاک چې نو دا په پاکستان کې خو او پاکستان له چې نو دا یو خپل نعمت ورکو یار ټول چې نو ضرور شیر کوي او ټول مسلمانانو ته ضرور وسوي د موږ لپاره ډیره